اولني درې کسان چې جنت ته ځي وایي دا ماته الله ولي رسول صلی الله علیه وسلم وایي وما ده رسول صلى الله عليه وسلم امام ترمذي ده حديث سوره ده كده عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه دريك قسم خلق دي بالجنه تجي طول لمخك دريك قسم خلق دي بالجنه تا بغولنو كسانو كنا نوزي دريك كسان سوكتي شهيد چې الله په لار کې ځان خوري کې دغه شان جدا دی چې سره د سر نتیر شي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خوري شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې لپاره ما د حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځان هم پاک ساتي او بل هم پاک ساتي ځان هم پاک ساتي بل هم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي پخپل فحاشي نه کوي بل هم د فحاشي نه لرې ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یو ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه د الله نه یېرېږم او ته هم د الله نه ویېرېږې دا ته څه خبرې کوي نو ګوره د ده د لاسه د جنۍ د څه نه بچ شوه د زنا نه بچ شو یا یو جنۍ ده هلک ولې د زنا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نه یېرېږي ته دا خبرې کوي نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنۍ د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په هغه اولنو کسانو کې دي چې جنت ته به ننوځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عبادة الله او هغه انسان چې د الله بندګي په ښه طریقه کړي او ښه بندګي هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نو چا چې خپل عبادتونه د رسول په طریقه وکړو دی به هغه اولنو کسانو کې بل حدیث کې راځي امام ترمذي دا هم راوړی ثلاثة حق على الله عونه درې قسمه خلک دي د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ مرسته وکړي که نه غواړو که نه غواړو دې کې د رسول صلی دا خلک ښایي ته هم ځان په دوی کې شمار که یا به ځان کوشش وکړه چې په ځان کې دغه صفات راولي الله به تا سره مرسته کوي اولنی کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد د ده په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي د الله د دین دپاره وتلی نو الله خو به یې مرسته کوي والمکاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مری وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبره کړې ده په اتفاق کړی په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناکح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې دپاره چې زه د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نو کوم سړی چې کوشش کوي چې زه ځان د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه بچ کړم الله یې بچ ساتي او ګوره دا بعض کسان دا ټیکسیان چلی دا خلک چې ځان سره وړي په دې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدینه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوخته ماته دا ووایي هلک راوختو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چېرې دا څه قصه روانه ګوره د دې سره خو چې کښېنې دی دغه قصې کې ښه به یو نیک انسان سره کښېنه هغه به هم ټیکسي چلی وایي ورور چې دا قصې دي رښتي هغوی یاره به اوس ورکو ما څه نه لیدلي موږ دا نه وایو چې دا اولنی دروغجن دی داسې واقعیت د هغه سره راځي د دې دویم سره ولې نه راځي الله یې ساتي الله یې ساتي که نه په مخ یې ښکلې ږیره ده په دې مخ یو قسمه نور دی چې څوک ورته وګوري بس شرم او حیا به کې راځي خپله لار بدله کې روان شي الله یې ساتي که نه نو ځکه دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا قسمه خلک د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې ساتي